د شهزاد محمدي مینوالو ته یو ښه او په زړه پورې زیری. شهزاد محمدي به بیرته د ولسمشر محمد اشرف غني سره یوځای نړیوال کپ ته درومي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګرې نښان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل چې موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. نو هیله ده چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکټ ساتونکی یا اوپنر بیټسمین له ډیرو ناندریو وروسته نن په ار کې له محمد اشرف غني احمدزي سره ولیدل، او داسې ویل کیږي چې اشرف غني سره به یوځای نړیوال جام ته یو ځل بیا درومي. داسې اوازې او راپورونه نشر شوي دي چې شهزاد محمدي نن په ار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل او یوځای به نړیوال جام ته درومي، چې د دوی ترمنځ په ار کې لیدنه وشوه. خو ولسمشر د شهزاد محمدي د اوښکو ډکې سترګې انځور لیدلی او د زړه سوی او مهربانۍ له مخې د ځان سره انګلستان ته بوځي. د ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي شفقت او ترحم ته په کتو ښایي شهزاد محمدي بیرته نړیوال کپ سیالیو ته واستوي. ملګرو، تاسو څخه هیله کیږي چې شهزاد محمدي په دعاګانو کې هیر نه کړئ او شهزادي ده چې د افغانستان درې رنګه بیرغ یې په نړۍ کې هسک او په اهتزاز راوستی دی. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.